بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه نیکیلی نیازه صاحب تاسو ته، درون قومي مشر الکوزي صاحب ته او ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د پاکستان ادعا یا ادعا زه منم ورسره نیازه صاحب. دوی په دغه برید کې د ټي ټي پي ډېر قوي قمندانان له منځه یوړل. هغه دا دوی صحیح ده. یو ستر قوي ټي ټي پي قمندان دغه ماشوم و چې تقریبا عمر 2 کالو ده. دغه 2 کالو ماشوم ځکه ووژل شولو چې دغه ډېر ستر ترهګر و او دغه ماشوم په پنجاب کې، په سند کې او په بلوچستان کې، پښتونخوا کې د ګڼ شمېر انسانانو پر وینو باندې لاسونه سره وو. یو بل ډېر قوي ترهګر هم پر دغه برید کې پر نښه کړل شولو. د خپلې مور خوا کې پروت په ښایسته خوب دغه 2 ماشومان د دوی د پلار او مور له خوا نه دوی ته د هیلو، امیدونو، ارزو دنیا ړنګه شوله او دته دوی ترهګر وایي او دا هغه ترهګر دي. دوی وایي چې دا هغه ترهګر وو چې د پاکستان د سقوط، د پاکستان د پرځولو، د پاکستان د غورځولو طرحې پلان یې په لاس کې درلودل. بیا تر ټولو ستر ترهګر چې د پاکستان پر وینا باندې چې بشریت ته خطر و، دغه ماشوم و. دغه ماشوم و چې په ښکلي ګلالي خوب باندې ویده و چې په خېټه به موړ و که نه و. همدا وګورئ چې څومره پاکستان ته لویه انساني و اخلاقي ماته ده، څومره لویه نظامي ماته ورته ده. همدا به د دوی بالاخره هغه شهامت و قوت و نظامي پوځ شو چې راسي داسې ماشومان په نښه. یو ملا هم که پاکستان کې وجود لري، یو مفتی هم که پاکستان کې وجود لري، یو شیخ صاحب هم که پاکستان کې وجود لري، یو انسان هم که پاکستان کې وجود لري چې انسانیت لا هم پکې ژوندی وي، یو مسلمان هم که په پاکستان کې شتون لري، دا چې په بدن کې ساټې تیږې جګېږي، دغه عکسونو په لیدو سره به د خپل د مشرانو له ګریوان څخه ونیسي، ورته ووایي دغه ماشومانو څه ګناه کړې وه، بیا یې ذنب قتلت، څه ګناه یې کړې وه، د دوی اشتباه څه وه، د دوی خطا څه وه، د دوی څه ګناه کړې وه. نیازی صاحب دا په دې 2 میاشتو کې کاشکې دا اول ځل وي ما به ورته ویل چې ښځه خطا شوله، اشتباه وشوله، ساه وشوله، د پاکستان معلومات غلط وو، زما پر کورونو باندې غلط معلومات ورکړل شوي وو. همدغه ماشومانو پلارونه تقریبا په کمپ کې ونه وژل، 500 نفر یې ونه وژل. صرف مونږ عیدګاه کې جمعې کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر جنازې لمونځونه وکړل. بیا هاخوا په کرکټ میدان ونه وژل، په دغه کې دغه خوست پکتیکا کې، په ننګرهار کې ته یو کورنۍ 19 نفران ونه وژل. زه کوم ظلم ته، زه کوم جبر ته زه یو څه دلیل پیدا کړم چې پاکستان یو مسلمان هیواد خطاب کړم، یو انساني هیواد خطاب کړم. زه وایم چې دغه رژیم یې هم انسانان دي، هم مسلمانان دي او هغه مشترکات چې زه ورسره لرم هغه پابند ما سره ځای پاتې شي. زه انسان نه یم نیازی صاحب. ما په خوارۍ، ما په زحمتونو، ما په تکلیفونو، ما په رنجشونو باندې جوړ کړی کور ته په ما باندې په 1 ثانیه کې رڼا کې. ته څه پوهېږې نیازی صاحب چې یو کور په څومره تکلیفونو باندې جوړېږي؟ ته څه پوهېږې نیازی صاحب محترم چې یوه کور خښته په څومره تکلیفونو سره جوړېږي؟ ته څه پوهېږې نیازی صاحب محترم دغه یو د سړي ملا ماتېږي تر څو یو کوټه په کور کې جوړه کړي؟ ته د نر بچی راشي ما ته مکمل کور راړنګ کړي؟ ته څه پوهېږې نیازی صاحب محترم چې یو ماشوم په دنیا ته په څومره تکلیفونو باندې راځي؟ ته څه پوهېږې نیازی صاحب محترم چې دغه یو ماشوم سترولو کې د مور څومره د زړه اوبه ورسره ولي کېږي، د څومره زړه وینې ورسره ولي کېږي؟ ته څه پوهېږې نیازی صاحب محترم دغه ماشوم څخه د پلار مور څومره هیلې وي، مګر پاکستان یې په یو بټن باندې ماته سلهاو مړ کړي. ما افغان ته آفرین چې زه ساه هم اخلم، آفرین چې زه ژوند هم کوم، آفرین چې نیازی صاحب محترم زه لا اوسه پورې ما کې ساه چلیږي. زما د انسان دوستي، زما د بشر دوستي، زما د اسلام دوستي لا نو تر څومره حده پورې ثبوت وي، شواهد وي چې زما د زړه ټوټې راوژني، زما د زړه ټوټې جنازې زه هفته کې کومه، هر میاشت کې کومه. که دغه ماشوم سبا را روغ شي، دغه سر پټۍ خلاص شي او دا ځان پرې بم وتړي او پر پنجاب کې ځان ورته والوځي، بیا به چې افغان ترهګر ده. دا خو بیا داسې نه پاتې کېږي نیازی صاحب. یو شخص د خپل بچیانو جنازو سر ته ودرېږي، بیا پر تا باندې در ودانګي، دا منځه وي بیا افغان ترهګر ده. زه ترهګر نه یم نیازی صاحب محترم، زما څخه ترهګر جوړوي. زه ترهګرۍ خوښوونکی نه یم نیازی صاحب، مګر ما ورټېله کوي.
زه د وژلو د وهلو بندي کولو د خرابولو د بربادۍ طرفدار نیم نازمه، مګر پاکستان ما ورټیله کوي، ما مجبوروي. نه چې له ځانه دفاع کوي هغه ته ترهګر زه مجبوروي نازه صاحب چې زه رښتیا سره هم بیا د ترهګرۍ واسکټ پر غاړه باندې وتړم، لکه څرنګه کوم چې دوی غور نیکه ما تباه کړه، لکه چې دوی نیکه هم راڅخه واخیستلو، پرون بل پر دوی پلار ما ورپسې واخیستلو، همداسې بیا دوی همسایه څخه خپل هغه خلاص کړم، همسایه‌توب خلاص کړم. ګورئ نازه صاحب، ما د پاکستان پر شریف ولس باندې غږ دی، ما پر هغه قومونو ملتونو باندې غږ دی چې هلته د پاکستان د رژیم تر ورکې لاندې ساق له هغوی پسې مې غږ دی. هغوی هم تر پوزې ترې راغلي دي، نور د خدای لیاز وکړي، د قرآن لیاز وکړي، دغه د ترهګرو تر عنوان لاندې افغان وژنه بس کړي، دغه د ترهګرۍ تر عنوان لاندې د افغانستان خاوره باندې تجاوز بس کړي. موږ هم انسانان یو، هېڅ به نه لرو نیازه صاحب، هېڅ نه لرو، نه ټکنالوژي نه لرو، نه اټوم لرو، نه مزایل لرو، نه اسلحې لرو، مسلمانان یو، الله لرو او د قیامت ورځ در سره بیا لرو. که پر دغه باندې باور را سره لري، پر دغه باندې معیار باندې را سره وچلېږه، که قیامت ورځ بیا صرف د جنرال عاصم منیر او د شهباز شریف نه بلکې د پاکستان عام ولس لمنه به موږ نیولي وي چې زه خو هم کمزوره، زه خو هم ضعیفه، زه خو د خپلو داخلي مشکلاتو له کبله چې لسیز را روان وو، زه په دغه معیار باندې درته تړل شوی وم، چیزم هم درلودل. تا نهایي حده پورې لکه اسرائیلو چې پر فلسطین باندې ظلم وکړلو، تا اسرائیلو ته هم شکست ورکړلو پاکستان رژیمه، تا اسرائیلو ته هم چې هغه بره برات ورکړو په دغه ظلمونو باندې. اسرائیلو که فلسطین سره جګړه کوي، مذهبي، قومي، دیني، ژبنیز هر رقم تبعیض ورسره لري، مګر ما ته خو د یوې کلمې یو ناسې صاحب، ما ته خو د یو مذهب یو، ما ته خو یو قرآن منو، یو الله منو، یو رسول الله منو، بیا دا دومره ستم د اسرائیلو د فلسطین والی. په خیر او سلامت اوسئ. ډېر اساسي سوال دی نیازی صاحب، زه غواړم تفصیلي بحث ورباندې وکړم، مسله دې غواړم. مهرباني. یو څو موده مخکې په کابل کې د منځني اسیا د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیسان راغلي وو، د متکي صاحب څخه مو بیا غوښتنه ده چې دغه رئیسان بیرته راوغواړه، ستراتیژیکو مطالعاتو رئیسان راوغواړه، هغې ته به کینو ورته وبوایو چې صاحب محترم پاکستان ما سره دښمني نه ده، والله که د پاکستان ما سره صرف دښمني د پاکستان رژیم نیازی صاحب دا راسره ومنئ، لږ هم سړی سیاسي شعور ولري او د سیمې او د خطې باره کې معلومات ولري، دغه نتیجې ته رسیږي چې د پاکستان واحد دشمني افغانستان سره نه ده، تاجکستان سره ده، ازبکستان سره ده، آذربایجان سره ده، دغه منځني اسیا سره ده. دغلته راوله ورته ویل چې محترمه د وړو او لویو پروژو مخنیوی پاکستان سره کړی، د ټاپ او ټاپي پروژې نه نیولې تر کاسه غزار پروژې پورې، د رای لاجور نه نیول تر رای ابریشم پورې، د وړو لویو پروژو مخنیوی پاکستان سره کړی، او پاکستان ته څوک ورته پروژې ورکوي؟ خپل بادار امریکا ورته ورکوي. دا د یو. دویمه، دغه د سفیر تر عنوان لاندې، زه خو سفیر نه ده، دا شازدفیر ورته وي یا نماینده ورته وي، ځکه چې د موږ په رسمیت باندې نه یو پېژندلی، افغانستان په رسمیت باندې نه ده پېژندلی، دا هېڅ اصلیت او نوعیت موږ سره نه لري، نه موږ ته امتیاز ده د پاکستان د دغه نماینده شتون په کابل کې، او نه موږ ته نکنامه ده، ځکه چې واته میاشتې کېږي نیازی صاحب محترم، یو انار نه پاکستان ته ځي او نه اخوا نه څه راځي، ته ماته څه تناسب دلته؟ هر شپه تقریبا په خواږو شپو کې د شب قدر نه نیولې تر جمعې شپې پورې ستا د مملکت له خوا نه زه بمبارېږم، د شفخانې نه نیول تر پانتونه پورې، له پانتونه نیول تر عام ولس او ورزشکاران پورې زه بمبارېږم او زه شهید کېږم، ته ماته څه تناسب دلته بیا؟ ډیپلومات، نماینده، شازدفیر، سفیر هم دوی د دې لپاره چې دوه مملکتو ترمنځ ارتباطات متوازن کړي او دوه مملکتو ترمنځ آینده سره جوړه کړي، ته څه ته ماته ناسې دلته بیا؟ تا سره ارتباطات په څه معنا؟ تا ته په کابل کې شپه څه معنا؟ تا سره په کومه خبر باندې بیا زه وغږېږم؟ دغه نفر یو څوک ورته یو کورلا یو سراچور ولې دا په دې موټر کې کېنوئ، وباسي له افغانستان، وباسئ ما دغه ټولو باندې وګرځوئ، ورې ولې کونړ ته ورولئ، 12 نفران د کورنۍ شهیدان شول، قبرونو ته یې ودروئ، معلومات ورته ورکوئ، پلارونه ورته وښیئ، مورګانې ورته وښیئ، نیاګانې ورته وښیئ چې تاسو شهیدان کړل، دغه ټي ټي پي څوک پکې؟ بیا یې دغه د کمپ ته راولئ، دغه کمپ د امید کمپ ته راولئ، دغه تقریبا 5.5 نفر چې پکې شهیدان کړل متعدین، دغه یو نفر کور ته ورولئ، دغه یو پلار ورباندې وګورئ، دغه یو مورکۍ ورباندې وګورئ، دغه یو زوی ورباندې وګورئ چې تاسو هغوی څخه خپل اولادونه واخیستل، دا خو وړه خبره نه ده نیازی صاحب که نه؟ یو فرد نه ده، یو فرد پسې مکمله کورنۍ وي، پلار لري، مور لري، خور لري، ورور لري، خپل خپلوان له ټول په غم په ټغر باندې کېنول، بیا هغه ورزشکارانو ته ویسئ، بیا دغه بلو چې دغه ماشومان شهیدان کړل، دغه ماشومان کورنۍ ته ورولئ چې دغه څمکنیو ولسوالۍ کې یا په پکتیا، پکتیکا او کونړ کې تاسو څوک بمبار کړل؟ ستا نظام،
ستا د اطلاعات کلتور فرهنګ وزیر ستا وزیر د خارجي او ستا پاکستان رژیم ماته وي چې دی کې ترهګر وو ته اوس شانزفیر او ته نماینده د پاکستان ماته دلته ترهګر پیدا کا کله هم ضمیر بیا لري کله هم وجدان بیا لري بیا تخپل هم زار وخرو ځان سرویس خپل مشتان ته د زار سره ورکا کنه نیازه سه محترم په دغه نمونه باندې ما نظام بدنامه وا ما د جغرافیه بدنامه وا ما د تاریخ افغانستان بدنامه وا او ما تر دغه ترهګرو تر عنوان لاندې افغانستان پر عام ولس باندې بردونه کوا مونږ 21مه پیړۍ کې یو 2018 کال ده د 2018 کال 21مه پیړۍ خوراک پوشاک څښاک فکر افکار ترڅنګ د جګړې کولو مهارتونه تخنیکونه او تکتیکونه ابزار او وسایل هم سره تبدیل شوي دي پخوا به شمشیر او منډه به دې کړه ورته به فلان کې دښتې ته راشه ته هم راغله غم راغله لښکرکشي به او جنګونه به سره معلوم شول مګر دغه اخرو کې د اسرائیلو د امریکا او د ایران دغه شخړو سره معلومه کړه چې نه د جنګونو د ګټلو لپاره لښکرکشي تقریبا ضرب صفر شوې ده د ځوانانو غټې غټې مټې جګ جګ قدونه زړورتیا شجاعتونه تقریبا نن په هغه معیار باندې نه ده لکه تقریبا پخوا چې سره وو هغه په خپل مملکت کې چا اشغال را وکړلو هغه لیول باندې نتیجه ورکوي په نصرت د الهي نن ایران امریکا اسرائیل خلکو ته وښودل چې نه اوس د کمپیوټر ټکنالوژي وخت ده یو څوک د کمپیوټر تر شا ناست ده نه پوهېږم چې سړی دی که ښځه ده دغه نوعیت هم فرق نه کوي حتی کیدای شي هغه جنۍ وي د کمپیوټر تر شا ناست وي کوډ ورته ورکړي یو ځای ورته هدف وګرځوي هغه هدف تقریبا په څو ساعتونو څو دقیقو کې له منځه ویسي کیلومتر لري امریکا نه ایران ولي ایران امریکا ولي امریکا تقریبا ګواښ ورته کوي ایران تر ضد په مزل باندې ولم ایران ورته وایي چې ما هم تقریبا له تا څخه 100 کیلومتره لرې جوړ کړي تا هم ورباندې ولمه اسرائیل ایران ولي ایران اسرائیل ولي حال دا چې تر اوسه پورې یو ایرانی توپک سره د اسرائیل خاورې ته هم قدم نه دی ایښی او ایرانی تقریبا قدم د اسرائیل خاورې ته نه دی ایښی چې توپک سره دننه شي زړورتیا ورته وښیي نه جنګ ټکنالوژي ده جنګ د کمپیوټر ده جنګ نن سبا د هغه لیول باندې شوی ده چې رادار ده د هغه رادار د پیدا کولو لپاره پر ځان باندې کار کول دي نازه صاحب محترم دا به منې سره او که دې سره ته مقابله کوې دا زه نه منم نه دا زه نه منم بیا دغه دی چې ته د نړۍ د پرمختګونو څخه وروسته پاتې کېږي د نړۍ د پرمختګونو د مقابلو د سیالۍ څخه ته وروسته پاتې کېږي بیا در باندې د پاکستان په شان ضعیف کمزوری مملکت هم سترګې سرې کېږي او تقریبا د کور دننه په ګرم بستر کې د هم سره تقریبا له منځه وړي د دغه د مخنیوي لپاره ته بیا تقریبا لکه چې اوس موږ او تاسې د اوسني عصر ټکنالوژي څخه وروسته پاتې یو بیا موږ او تاسې ورسره سیال شو دغه موبایل پلاس کې کامره مخې ته ولاړ موټر کې ناست دا پردیو جوړه کړې ټکنالوژي ده زه به دومره ځان قوي کړم دومره پر ځان باندې کار وکړم چې زه دغه شان سره جوړ کړم که ما څخه دغه کفري نړۍ بیرته ټکنالوژي واخلي زه بیرته تقریبا دغه عصر زمان ته رسېږم چې خلک په کچارو باندې سفرونه سره کول زه هغه ځای ته رسېږم ځکه چې ما کار پر ځان باندې زده کړه نړۍ ډېره مخکې تللې ده زه وروسته ترې پاتې یم یو دویمه اتفاق و اتحاد نیازي صاحب محترم دا چې نن زه کمزوری یم دا چې نن زه د احمدشاه ابدالي زوی په خپل بستر کې وژل کېږم دا چې نن د میرویس نیکه لمسیان په خپل بستر کې وژل کېږي اصفهان او دلی پورې خو پرېږده په کابل او په زړه کې هم ناقرار یم دا په دې معنا چې ما د بل ورور خپو ته وار ورکړی دی ما د خپل ورور خپې وهلي دي ما د خپل افغان خپې وهلي دي ما د خپل افغان پرزولو غورځولو کې امتیاز له بهرني څخه اخیستلی دی ما د افغانستان د خاورې خرڅولو کې خپل ځان ته شجاعت ورکړی دی دا په دې معنا چې ما دغه تاریخي خاوره دغه کمزوري مملکت ته هم ور احتیاج کړله چې هغه پر ما باندې سترګې سرې دي یو بل به سره منو نیازي صاحب محترم خلقي دی پرچمي دی کمونیست دی په هر نیول باندې چې په هر ناو باندې چې راځي اوس پر دغه معیار باندې سره ولوبېږو چې ارزښتونه مو سره مساوي دي ارزښتونه مو سره یو دي هدف مو سره یو دی دوست مو سره یو دی دشمن مو سره یو دی کله چې ډرون تیاره راځي د پاکستان له خوانه هغه نه ګوري دا خلقي دی دا پرچمي دی دا اماراتي دی دا جمهوریتي دی دا قصر دی دا بد سړی دی هغه دا سره نه ګوري هغه د افغان تر عنوان لاندې تا وژني هغه د افغان تر عنوان لاندې تا سره دښمني کوي وخت کې چې هغه ما سره دښمني کوي بیا ما ورته سره بل ومنو بیا دغه فکر او خیال نور دغه جامعې څخه نور دغه ټولنې څخه نور د افغانستان څخه لمن ورټوله شي دریم که ما څخه دغه جهازونه تاجکستان ته دغه څو کاله مخکې نه وړي خو ما به هم څه درلودل دغه د پنجاب د پیلوټانو سره دغه ماشومانو سره
په دغه وینو کې دغه افراد او اشخاص هم لاسونه سره دي. کیدای شي اوس تلویزیون تر پردې شاته هغه افراد او اشخاص ما وویني چې دغه تیاری واخیستلې تاجکستان ته تسلیم کړل. په دغه کې د تاسو لاسونه هم سره دي یا هغه افراد او اشخاص دغه ویډیو یا دغه زمونږ او تاسو دغه خبرونه واوري چې تقریبا د پاکستان د بریا لپاره د افغانستان د کمزور کولو لپاره جدوجهد کړي په دغه ماشومانو کې ستاسو لاسونه هم سره دي. خو هغه ځین نور چې به پاکستان تللی والته ناشته پاسته کړی وي طبعا هغه ته هم راځي چې دوی ته ملاتړ ورکړي هغه ته هم راځي نیازه صاحب تو پوټان کو تیاره خو پر د چې اریکل کانټینر کې پاکستان ته ورولېږل یو مرمي چې هم چا پاکستان ته ورکړي وي هغه د ماشومانو کې لاسونه په وینو سره دي. نور خو پرېږده چا چې په اسلام آباد کې دا څو هفتو څو میاشتو څو کالونو کې ورسره مرستې کولې همغږي کوله چې اسلامي امارت وغورځوئ وپرځوئ بیا درسره درځو یا امثالهو پخوا نور ورسره کولې دغه ماشومانو کې دوی لاسونه هم سره دي. په څه باندې سره دي زه کمزوری کړلم د کورنۍ جګړې تر عنوان لاندې احمد محمود ووهلو محمود جوشله بل ووهلو افغانستان یو کمزوری سره پاتې شولو. جنګ نیازه صاحب دې ته نه وایي چې ما تو وژل تاسو وژلم جنګ سره خلاص شولو یو کور در سره دننه شولو. جنګ صلحا او کلونو پورې دغه ناخوالي سره پاتې وي دغه بربادي نام و نشان سره پاتې وي دغه تقریبا نام و نشان تر هغه لیول پورې پوت وي لکه نن چې 50 کاله د کورنۍ جګړې سره تېرې شوي خو بیا هم نن زه په خپل نه یم سره درېدلی بیا هم د فکري جګړې له کبله د دغه مکتبونو له کبله د همدغه ادرسونو له کبله افغانان پر هغه لیول باندې پر یو کور باندې نه شول چې باید شوي وی سره ملي ارزښتونو ته ټول سره ژمن نه شول چې باید سره شوي وی. نیازه محترم اوس اساس وخت را رسېدلی دی اوس یو واحد وخت رسېدلی نیازه محترم چې ټول افغانستان تر یو چتر لاندې راټول شوی دی او دغه چتر بیا دغه ظرفیت هم ځان کې پیدا کړي او پکې شته هم انشاءالله العظیم چې باید هغه خفا او مرور او ګیلمن ترې د افغانستان څخه که پوهنتون استادان دي که انجینران دي که وکیلان دي که وزیران دي که قومندانان دي چې تر هر عنوان لاندې یو چې بیرته افغانستان ته رادعوت کړي افغانستان ته راولي افغانستان ته پر یو کور کې او پر یو دسترخوان باندې سره کښېنو چې ورته وایي صاحب محترمه زموږ دښمن تر دغه هدف پورې رسېدلی دی کامیاب شوی دی برتر شوی دی او پر موږ باندې سترګې سرې شوي دي چې د سره اوس موږ څه وکړو او که چېرته موږ په یو لیول باندې شولو پر یو کور باندې شولو یو دسترخوان باندې شولو بیا خو پاکستان پرېږده موږ امریکا ته هم شکست ورکړی دی شوروي ته هم شکست ورکړی دی انګلستان ته هم شکست ورکړی دی. ډېر اساسي او ډېره بنیادي او د عصر زمان چې نن باید په دغه باندې غور وشي داسې یو پوښتنه دی نیازي صاحب یو څه موده مخکې تقریبا د اسلامي امارت په اوایلو کې چې د دویم ځل راغلی و یعنی دغه کوم جنجال چې امارات سره دی دا یو رقم بل ډول توجیه کړي د پاکستان بل خواته توجیه همدې ته راځم دغه د وردګو او د ځینو نورو ولایتونو کې سیندونه راغلي وو نو هغه خپرونه هم په سوشل میډیا باندې چلیږي یو شخص کېناستلو وایي دا سیندونه ډېر ځکه راځي چې اسلامي امارت نازل شوی دی بیرته افغانستان باندې طبیعي پېښه راواخیستله اسلامي امارت غاړې ته ورواچوله عقدې له کبله نور څه نه یو دویمه زلزلې راواخیستلې دا یې هم ورواچول اسلامي امارت غاړې ته یعنې جګړه له دوه درسو څخه ګټل کېږي یو د عقیدې له اړخه چې مقابل نفر کې څه پیدا کړي هغه اسلام او حدیث او روایت هغه ته پیدا کړي او خلکو سترګو ته حدیث او روایت کې چې دغه نفر خو کافر دی او مشرک دی او مرتد دی او ټاپور باندې وهي او دغه مرګ حلال کړي هغه نشته ورسره اوس د عقدې جګړه هغوی مخ ته وړي هغه چې له اسمانه هم کاڼې راګزار شي و دا ځکه دلته اسلامي امارت دی زه ورته وایم چې کابل کې سړکونه سره جوړېږي مکتبونه سره باندې زه ورته وایم بلډینګونه جوړېږي مکتبونه سره باندې زه ورته وایم چې مکتبونه د دارالعلوم تر عنوان باندې خلاص وي مکتبونه سره باندې ټول پرمختګونه راخلي یوې نقطې کې ضرب صفر کوي په څه چې عقده سره پالي هو د مکتبونو موضوع زه هم سره څېړم ته هم سره څېړل کوزیس هم هغه قرباني کړه بارهم خپرونه سره کړي دي خو بل طرف ته د دغه توجیه ورکول چې نه دغه دښمني د اسلامي امارت راتګ سره رامنځته کړل شوې ده دا بیا ظلم هم ده نه په اسلامي امارت کې حاکمیت لرم او نه پکې صلاحیت لرم خو دوی اتباع د افغانستان په دغه وخت کې دغه بیا ظلم ګڼم کونړ نورستان پکتیا پکتیکا خوست ولایتونو ته لاړ شي دا فرضي کرښې چې پراته دي مکمل ځنګلونه له منځه څخه تللي دي نږدې پراته کلي له منځ څخه تللي دي له نورو ولایتونو خو پرېږده بیا به نورو ولایتونو کې ته څه ولیکه کېږي زما د پکتیا د منډیر غر نیم نشته د نیازی صاحب محترم په څه چې په راکټونو باندې ویشتلی دی هغه هم د هغه نظام د هغه وخت په وخت کې چې 48 مملکتونو په افغانستان کې شتون درلودلو رسمیت په بین المللي سټیج کې په ملل متحد کې درلودلو له امریکا سره ستراتیژیک تړون امضا شوی په هغه شپو ورځو کې کونړ بمبارېدلو نورستان بمبارېدلو پکتیا بمبارېدله
ګڼ شمېر نور ولایتونه سره بمبارېدل. د افغانستان په داخلي امورات کې لاسوهنه کېدله، پارلمان کې دا لاسوهنه کېدله، کابینې کې لاسوهنه کېدله، بیرغ شتون نشتون کې لاسوهنه کېدله. په شمال کې یو رقم بیرغ، په غرب کې بل رقم بیرغ، په شرق کې بل رقم بیرغ. ولسمشر یو نه منلو، وزیر بل نه منلو، کابینه بل نه منلو، ملي سرود یو نه منلو، اسلامیت بل نه منلو. په هغه شکل باندې افغانستان د همدغه ګاونډیو له کبل ته جوړ کړی و چې هیچا هېڅ هم سره نه منل. د حال دا چې رسمیت پېژندلی حکومت دلته په دغسې کې حاکم و. همدغه پاکستان و چې ماته یو رقم ویلې بل ته بل رقم ویلې. ناظر صاحب محترم، دلته افغانستان کې پر افغانستان پر خاورو باندې تجاوز وشي، د دې پر ضد چې پر یو کور، په یو ټغر، پر یو فکر باندې شو چې سوشل میډیا ته دننه شي، هلته پیغور و تربګني سره شروع شي. یو جمهوریت یادوي، بل امارت یادوي، یو پړه پر دې باندې ورچوي، یو پړه پر دې باندې ور اچوي. دا پاکستانی به څه درته څخوي؟ دغه پاکستانی به په کوم فکر باندې ستاسو کومنټونه لولي؟ پر کوم فکر باندې به ستاسو دغه نظرونه سره اوري؟ دا وخت ده چې دغه د شهیدانو لپاره، دغه د کونډو لپاره، دغه د یتیمانو لپاره، دغه د مظلوم خاور افغانستان لپاره، دغه تاریخ لپاره سره یو شو، پر یو دسترخوان شو، له پیغورونو، له پیچموزو، له یو بل ته اختارونو، له یو بل ته تانې ورکولو څخه راتېر شو، پر یو دسترخوان باندې شو، یو لویه جرګه راوغواړو چې وس محترمه داسې یو دښمن سره مخ ده چې نه ماشومان راپرېږدي، نه مو سیاست راپرېږدي، نه مو کونډې راپرېږدي، نه مو تعدین راپرېږدي، نه پوهنتون راپرېږدي، نه مکتب راپرېږدي، نه مسجد راپرېږدي. اوس زه سره څه وکړو؟ ځان ور باندې شهید کو، کلمن تر راټولو کو، پر خپل ځان باندې لکه ایران چې 48 کاله پر خپل ځان باندې کار وکړو، ځان هغه سطحې ته ورسولو چې پر امریکا باندې توغندي وتغول، هغه سطحې ته ځان ورسو، که ټول مزدوري غلامۍ ته ورودانګو. نیم دې نیاز بخښنه غواړم، نیم دې پاکستان ته غلامۍ ته هڅوي چې نه بمبار ور باندې مه کوئ، چې ورته مو وایي سترګو سترګو ورته مه غړوئ، ځکه چې پاکستان د اټوم لري. نیم درته وایي چې نه ور ودانګه، پرې چې مړ دې کړي. نه راځي له سیاست څخه کار واخلو، له شعور څخه کار واخلو، له زغم څخه کار واخلو، له عقیدې او باور څخه کار واخلو، او بستګي او تکنالوژي، تعلیم او تحصیل څخه کار واخلو.